وخت چې دی دا دومره دا وخت چې ورته وایي دا ډېر قیمتي شی دی خو زموږ معاشره چونکې د وخت قدر نشته ورسره د وخت په فضوله شیانو باندې ضایع کوي یعنی که د یو سړي څه ته پوښتنه وکړي چې سونه ښه ده که وخت سپین زر ښه دي که وخت ښه دی او ګاډۍ ښه ده که وخت ښه دی دی به فورا تا ته جواب درکوي سوچ هم نه پکې کوي فورا درته وایي وایي ګاډۍ ښه ده وخت ښه شته سونه ښه ده په هغه به ما ته مال میلاو شي حالانکې دا سونه چې ده دا که فلحال د سړي څه ولاړه شي د سړي د لاسه سونه ووځي غله یې ووسي یا خرڅه ووسي ځین یا پیسې دولت ستا سره ډېر دی خو دولت در څه ولاړی او نو وای په مهنت سره برته دولت ته حاصلولی شي او په مهنت سره سونه ځان ته حاصلولی شي خو دا وخت چې یو سیکنډ ستاسو کم ولاړی دغه وخت بیا په کروڑاو په ارباو باندې ته نشي حاصلولی کم وخت چې ستا د زندګۍ څه ولاړی بس دغه وخت بیا ته نشي راګرځولی دا وخت بیا ستاسو ولاړی بس بیا د ارمان بغیر نورې سم تا ته نه پاته کېږي نو په دغه وجه چې دا وخت چې دی دا ډېر قیمتي دی د دغه هر سیکنډ چې دی هغه باید موږ خیال وساتو که د سکول والا دی که د کالج والا دی که د مدرسې والا دی که یو کاروباري سړی دی که د کور کې یو زنانه ده نو هغه باید چې دا د خپل وخت ډېر زیات خیال وساتي یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس ته د پنځه شان غنیمت وګڼه ځان دپاره یعنې د هغو څه فایده واخله تر 5 شانو د مخه د 5 شان د هغه ځان ته غنیمت وګڼه فایده ځین واخله تر نورو 5 شانو شبابک قبل حرمک ستا ځواني چې کومه ده د دغه ځوانۍ څه ته فایده واخله دا ځان ته غنیمت وګڼه د دې څه ګټه واخله ستا تر بوډاپې د مخه تر سپینجرتوب د مخه د خپلې ځوانۍ څه فایده واخله او دویم وصحتک قبل سقمک او د خپل صحت چې الله درکړی دی د دغه صحت ته خیال وساته د دې څه فایده واخله ستا تر بیماری د مخه چې ته بیمار کېږې تر هغه د مخه د خپل صحت څه فایده واخله که د دین وي که د دنیا وي ګټه ځین واخله و غناک قبل فقرک او تر فقر د مخه د خپل غنا ته چې الله پیسې درکړي دي مال درکړي دي د دغه سره تر فقر چې به تا فقر راځي تر هغه د مخه د خپل دغه غنا دغه پیسو څخه ته فایده واخله د الله په لاره کې خرڅ کا په ښه ځایو باندې خرڅ کا د دې څخه ګټه واخله وفراغک قبل شغلک او ستا فارغه وخت چې کوم الله درکړي دي په ګنټو زموږ سره فارغه وختونه ستا وای دا تر هغه د مخه چې ته مشغوله سي ډیر زیات مصروفه سي تر هغه د مخه د فارغه وخت ته فایده واخله ګټه واخله وحیاتک قبل موتک او د خپل ژوند څخه ته ګټه فایده واخله ستا تر مرګ د مخه انت ته الله ژوند درکړی دی نو دغه ژوند څخه ته فایده واخله په دې کې ښه کارونه وکړه خپل د دنیا چې کم کار دی هغه ښه په مهنت باندې وکړه ډیر مهنت وکړه ځان ته یو دولت جمع کړه او ډیر مهنت وکړه د آخرت لپاره یو ذخیره جمع کړه او د خلکو خدمت وکړه د مور پلار خدمت وکړه د همسایه خدمت وکړه نور دینی علوم حاصل کړه مطالعه وکړه د خپل مشرانو کتابونه وګوره که د سکول والا د سکول کتابو کې مهنت وکړه نو ستا په ژوند کې ستا تر ژوند د ژوند چې دی ته فایده واخله تر لمخه تر دې چې تا ته مرګ راشي د مفتی شفیع صاحب رحمت الله مبارک راځي مفتی اعظم پاکستان تیر شوی دی ډیر قیمتي انسان تیر شوی دی داغه په باره کې مفتی تقی عثماني صاحب داغه زوی لیکي هغه وایي د سره د وخت دومره زیات قدر و د وخت دومره زیات خیال ساتي چې یو ورځ وایي موږ ته د وخت په باره کې ترغیب راکوي نصیحت یې راته کوي وایي ما موږ ته ویل چې زه د وخت دومره خیال ساتم د نظام الاوقات چې ورته وایي د دې دومره خیال ساتم وای دا خبره خو د کولو نه ده چې زه ته وکم داسې بیا ادبي ده خو چونکې د وخت زما سره څومره قدر دی داسې په زړه کې د وخت قدر در اچوم نو په دغه وجه دا کیسه زه درته کوم وای دا ورته ویل چې زه خو 24 غنټې په یو عمل کې خامخا مصروف یم یا کتاب لیکم یا ورته وایم یا تلاوت کوم یا ذکر کوم یا خدمت کوم مطلب یو کار ضرور کوم زه خپل یو سکند هم نه ضایع کوم که د دنیا کاری که د دین کاری زه یو کار خامخا کوم خو صرف چې زه بیت الخلا ته ولاړ سم لیټرین ته چې ولاړ سم هلته خو نه ذکر کېدی سي نه تلاوت کېدی سي نه یو بل داسې دیني خدمت کولی سم نو دا وخت په ما باندې ډېر بوج
زه به ډېر په تکلیف سم چې زما دغه وخت ولې ضایع کېږي دا څو منټه چې زه په لیټرین کې یم دا ولې ضایع کېږي و ډېر سوچه بعد بیا زما په سوچ کې دا خبره رااله چې په دغه ټیم کې به زه دغه د لیټرین چې کومه لوټه ده کومه بدنۍ چې پرته ده دا به صفا کوم نو به دا وخت په خدمت کې شمار شي او کم سړی چې زما بعد د لیټرین ته راځي هغه لوټه به صفا ورته پرته نو به دا وخت هم زما نشي ضایع یعنی دومره د خپل وخت دومره زیات خیال ساتي دا خلک او بیا الله څنګه کار ځین واخست یو سل څلور شپېته کتابونه لیکلي دي یو سل څلور شپېته هر کتاب چې راواخې زړه دې نه غواړي چې بس شعر د قرآن تفسیر لیکلی دی معرف القرآن په نامه باندې په 8 جلدو کې دی یو جلد چې دی تقریبا 800 شاوخوا صفحې دی دا دې سړي خدمت وکړي دومره غټه اداره یې جوړه کړه دارالعلوم کراچي دا ټیم په 4 شپېته یا په 8 شپېته یې کړه باندې دی مرکبه ده دومره غټه اداره یې جوړه کړه او داسې قیمتي زامونه شاته پرېښول هغوی دومره بهترین تربیت وکړي دې سړي نو دا د خپل وخت د قدر په وجه مفتي تقي صاحب لیکي وای ما خپل پلار ته ما کله کله قتل وای په رخصه کې به روانو یعنی په رخصه کې خو نو سړی یو شی هم نشي کولی وای دا په رخصه کې خو نو خط نه لیکل کېږي وای دا په رخصه کې هم خط لیکي چې دا وخت هم نشي ضایع دکاندار ته به ورلی سودا به وروښوله دونه بوره راکړه دونه دا شی راکړه دا بس هغه شیان به وروښول دی به په خپل خط لګیا شو کتاب به شروع کړي په دغه ټیم کې به هم دکاندار ته به شیان وروښول هغه به سامان برابروي ده به خپل خط لیکي چې دا وخت مې نشي ضایع او پیسې به یو تلي ورسره وه اتلې به دکاندار ته ورکوي د خپلې پیسې ځینې ریکارډ کړه نورې ما ته واپس راکړه یعنې په دغه پیسو شمارېدو باندې هم دې سړي وخت نه ضایع کوي دومره د خپل وخت قدر ورسره و دې سړي د یو بزرګ په باره کې راځي وایي یخه یې خرڅوي یخې چکیان نه دي دا یې خرڅوي نو چې لږ ټیم ووتی اوریځه راپورته سو لکه نن چې اوس باران دی اوریځه چې راپورته سو وایي د سړي په ژړا سو د بزرګ فریاد شروع کړي چې خلکو خدای ته وګوري زما سره مدد وکړي زما سرمایه لوټ شو هغوی به تا څه وشو وایي خو اوریځه راغی نو څوک به یې اخلي ګراک نسته یا لمر به راوختي او څوک ګراک څوک شی اخلي نه یخی چې دی وار په وار چې دی هغه ویلې کېږي روان دی اوبه ځینې جوړېږي نو دا وخت هم داسې دی دا یخی که تا راواخستې په اوبو کې دې واچوي په شربت کې دې واچوي په شلومبو کې دې واچوي په مشروب کې دې واچوي تا نو خو د دغه څه تا فایده واخسته هغه قیمتي سو شی به درته یخ کې او ډېر مزېداره وسي لیکن که ته یخی کور ته راوړې دغه یک شی دی هلته په یو برتن کې په لوښي کې او یو شي ته هم نه وراچوي نو یخی ته د انتظار کوي هېڅکله انتظار نه کوي یخی خو یو چا ته هم انتظار نه کوي هغه ویلې کېږي بس ختمېږي اوبه ځینې جوړېږي داسې دغه وخت دی دا موږ ته انتظار نه کوي دا وخت به موږ خپله قیمتي جوړوو خپله به دا په یو شي باندې مصروفه کوو دا وخت او زموږ وختونه چې دي هغه دغه روان دي دا هر پخوا باندې بادشاهان چې وو بادشاهان هغه هم دا فضوله وخت چې به تېرېدی هغه به په دوی باندې بوج و تکلیف به ورته پېښ شو دارون الرشید رحمت الله علیه په باره کې راځي وایي د ده په مجلس کې یو سړی رالی هغه ورته چې زه یو ناوله د کیل کوم ستا په دربار کې یو ناوله د فن مظاهره کوم دولت یې وکړه ده وایي د هلته د په مخ کې په غالۍ او په کوم په خوا چې کوم دغه په قالین چې وو په هغه باندې یوه ستنه جګه کړه او 10 دانې نورې ستنې ورسره وي هلته ودرېدی وایي نشانه یې برابره کړه دا ستنه یې ورخطا کړه تر هغه بلې ستنې تر سروي یې وایستله بله یې ورغورځوله بله یې وایستله 10 سره ستنې یې دغه ستنې تر سروي څومره کوچنی سروی دی زموږ زنانې هغه دګه نشي وراچولی دغه یې ورته ګولې نشي وراچولی هغه ستن تر وایستله وایي هارون الرشید راوغوښتی دربار چې راس وایي خپل خادمانو ته حکم وکړي چې ده ته 10 دینار انعام ورکړي او 10 کوړې هم ووایي 10 ډنډې هم ورکړي د سړي ته نو خلک ډېر حیران سو چې حضرت 10 دیناره خو دې ورکړه خو ډېر ښه کیل یې وکړي 10 کوړې ولې ورکوې ده ورته 10 دیناره په دې ورکوم چې ډېر ناوله ده د فن مظاهره یې وکړه ډېر قیمتي کار یې وکړي ډېر د سوچ کار یې وکړي او 10 کوړې په دغه باندې ورکوم چې دومره بهترین صلاحیتو والا سړی دی دومره ذهین انسان دی او په فضول شي باندې خپل وخت ضایع کړی دی د باید چې په دې ټینګ ډېر غټ کارونه کړي وای د دې څه فایده ده د سترې تر سروي بل ستنه باسل د دې څه فایده ده نو په بې فایدې شي باندې د سړي دومره وخت ضایع کړی دومره ښایسته استعداد والا سړی دی د 10 کوړې په دغه باندې سزا ورکړي چې دا وخت یې ولې ضایع کړی نو پخوا بادشاهان هم د وخت دومره خیال ساتي نو په دغه وجه باندې موږ د خپل وخت ډېر زیات خیال وساتو
چا چې د وخت خیال ساتلی دي د هغو سره الله ډېر کارونه اخیستي دي. زموږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې راځي 12 لکه مسلې لیکلي. څو 12 لکه مسلې د سړي لیکلي. او مولانا اشرف التنویر رحمۃ اللہ په باره کې راځي 1500 کتاب لیکلي دي. 1500 کتاب د خطو جوابونه چې ورکول خانقاه چې سنبال کړي و نور کارونه چې واخ مشهور. دا صرف دا و چې دغه خلکو د وخت ډېر خیال ساتي. یو سکند نه ضایع کوي. د یو سکند ډېر خیال ساتي. نو موږ باید د خپل وخت خیال وساتو. د خپل وخت چې دغه موږ نه کوزایا.